السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ وئ. نن د مثلثاتو لومړنۍ برنامه ده. په دې برنامه کې به موږ او تاسې یوازې د مثلثاتو له پېژندګلوۍ سره اشنا کیږو. په مثلثاتو کې ما ستاسو د هیڅ زده کړې په خاطر زیات مسایل راټول کړي دي د مختلفو کتابو او مختلفو فورمونو څخه. لومړی په مثلثاتو کې ما موضوع تشریح کړې ده، په هغې چې مې وروسته درته مسایل حل کړي دي او بیا مې یو فعالیت یو تمرین درته اچولی ده. د فعالیت دپاره مې جوابونه هم درته حل کړي دي. په تمرین او فعالیت دواړو به کار کوئ. کوم سوال مو چې حل نشو کړله ما ته یې ولیږئ، انشاءالله په راتلونکو برنامو کې به درته زه حلومه. او تاسې هم د مثلثاتو په اړه کتابونه پیدا کړئ. له معرب کتابو څخه هم ګټه ایستلی شئ او مختلفو کورسونو کتابونه شتون لري په افغانستان کې، له هغې څخه هم ګټه اخیستلی شئ. انشاءالله مثلثات کله تله ژوند راکړو تر پایه پورې به درته وایم او ښه په تفصیل او په خلاص ډول یې در زده کومه. تاسو فقط دومره وکئ چې له هرې موضوع سره جلا فعالیت تمرین راوړی ده، په هغې باندې کار وکئ. انشاءالله چې یو څه اندازه به مو مشکلات راکم شي. درس ته راځو، دقت وکئ. مثلثات له دوو کلمو څخه ترکیب شوي دي چې ورته ترایګونومتري وایي. په دې کې لومړی ترایګون د مثلث په معنا ده. ترایګون د مثلث په معنا ده. متر اندازه کولو ته وایي یا مترن اندازه کولو ته وایي. انشاءالله تاسې به ټول له اندازه کولو سره اشنا وئ او پیژندئ به. د مثلث تعریف ته دقت وکئ. یوازې یادونه د مثلث کوو او نور په هندسه کې د مثلث په اړه بشپړ فصل لرو. انشاءالله هملته به په تفصیل سره پیژندو. ما مخکې هم یادونه کړې وه په ریاضاتو کې. مثلثات په دې خاطر له هندسې څخه مخکې وایم چې اکثره زده کوونکي له مثلثاتو څخه شکایت کوي او په دې کې مشکل لري. د دوی د مشکلو د راکمېدلو په خاطر لومړی مثلثات خلاصوم، انشاءالله چې نوره وروسته هندسه هم وایمه. تعریف ته یې دقت وکئ. تعریف یې په دې ډول ده: له هغې هندسي شکل څخه عبارت ده چې د دریو کرښو په واسطه محدود وي. له هغې هندسي شکل څخه عبارت ده چې د دریو کرښو په واسطه محدود وي. په واسطه محدود وي. هر ډول مثلث د دریو کرښو په واسطه محدود شوی ده، یعنې له دریو کرښو څخه زیاتې کرښې نه لري. یو ساده شکل ته یې دقت وکئ. په مثلث کې رسونه په لویو تورو سره ښودل کیږي، لکه په دې ډول A، B او C. زول یې په کوچنیو تورو سره ښودل کیږي. کرښې په معنا د مثلث زولي او د راس مقابله زوله په کوچنۍ همدې توري سره ښودل کیږي. د دې راس مقابله زوله همدغه ده چې په کوچنۍ توري سره ښودل کیږي. د B
راس مقابله زوله همدا ده چې په کوچنۍ بي سره ښودل کیږي. په دې کې دقت وکړئ A, B او C د مثلث رسونه بلل کیږي. A, B او C د مثلث رسونه بلل کیږي او A, B, C د مثلث زولي بلل کیږي. A او B, C د مثلث زولي بلل کیږي. دقت وکړئ دلته چې کوم شکل تشکیل شوی ده د دې دو زولو ترمنځ قاعدې ته الفا په ترتیب سره بیتا او تیتا نمونه ورکو نو دې ته د مثلث زولي ویل کیږي. الفا بیتا او تیتا د مثلث زاویې ویل کیږي. دې ته د مثلث زاویې ویل کیږي. یعنی هر مثلث د درو رسونو درو زولو او درو زاویو درلودونکی دی. که چا درنه پوښتنه وکړه چې مثلث څو زولي لري ستاسو جواب به وي چې مثلث درې زولي لري. مثلث د څو زاویو درلودونکی دی؟ مثلث د درو زاویو او درو رسونو درلودونکی دی. بل رزو د مثلثاتو تعریف ته دقت وکړئ. مثلثات د ریاضاتو یوه برخه ده چې د مثلث د زولي او زاویې ترمنځ اړیکه څیړي. د مثلث د زولي او زاویې ترمنځ اړیکه څیړي. مثلثات د ریاضاتو یوه برخه ده چې د مثلث د زولي او زاویې ترمنځ اړیکه څیړي. یعنی په دې ډول دقت وکړئ که چیرې موږ او تاسې قیم الزاویه مثلث په نظر کې ونیسو دې زاویې ته د بیتا نام ورکو او مقابله زوله په بي توري سره وښیو. د همدې زاویې او مقابلې زولې ترمنځ اړیکه مثلثات څیړي. یا د دوی ترمنځ چې کوم اړیکه شتون لري موږ ته مثلثات راپېژندي. مثلثات په 18مه پېړۍ کې د ایلر په نام پوخ لخوا ترتیب کړلی شول. مثلثات په 18مه پېړۍ کې د ایلر په نام پوخ لخوا ترتیب کړلی شول او له مثلثاتو څخه ګټه اخیستنه یعنی له مثلثاتو څخه چیرې ګټه اخیستل کیږي. له مثلثاتو څخه په فزیک ستورو پیژندنه او داسې نورو برخو کې ډیره ګټه اخیستل کیږي. مثلثات چا ترتیب کړي دي؟ ایلر په 4مه پېړۍ کې په 18مه پېړۍ کې. له مثلثاتو څخه چیرې ګټه اخیستل کیږي؟ په فزیک ستورو پیژندنه او داسې نورو برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. انشاءالله چې تاسو به له مثلثاتو سره یو څه آشنا شوي وئ. دقت وکړئ بل چې موږ او تاسې باید په دې برنامه کې ورسره آشنا شو هغه زاویه ده یا انګل. باید د هغې په اړه
یو څه معلومات ولرو. زاویه یا انگل. تعریف ته دقت وکړئ. له هغې هندسي شکل څخه عبارت ده چې د یو شعاع له دوران څخه لاسته راغلی وي په شرط د دې چې مبدا یې ثابته وي. دقت وکړئ. د یو شعاع له دوران څخه لاسته راغلی په شرط د دې چې مبدا یې ثابته وي. له هغې هندسي شکل څخه عبارت ده چې د یو شعاع له دوران څخه لاسته راغلی او مبدا یې ثابته وي. دقت وکړئ. دا په دې معنا که چیرې موږ د شعاع ته دوران ورکو په ترتیب سره په دې ډول کوم شکل چې دلته تشکیلیږي دې شکل ته وایي زاویه. یا که چیرې موږ په دې ترتیب سره دوران ورکو د دې دوه شعاعو ترمنځ چې کوم شکل تشکیلیږي دې ته ویل کیږي زاویه. په مثلثاتو کې دا په یاد در سره ولرئ چې په هره اندازه زاویې شتون لري. یعنی زاویې لوی او کوچنی په مثلثاتو کې شتون لري او په مثلثاتو کې مثبت او منفي زاویې هم شتون لري. یعنی په دې ډول دقت وکړئ. مثبته زاویه که چیرې یو شعاع د ساعت د ستنو مخالف دوران وکړي مثبت زاویه تشکیلیږي. په دې ډول دقت وکړئ. که چیرې د یو شعاع وي او مبدا یې ثابته وي د ساعت د ستنې مخالفا دوران وکړي یعنې په دې ډول کوم شکل چې دلته تشکیلیږي دا منفي زاویه بلل کیږي نه مثبت زاویه بلل کیږي. دویمې منفي زاویه ده. که چیرې یو شعاع د ساعت د ستنې موافقا دوران وکړي کوم شکل چې تشکیلیږي منفي زاویه بلل کیږي. په دې ډول کوم شکل چې دلته تشکیل شو دې ته منفي زاویه ویل کیږي. په مثلثاتو کې که چا پوښتنه درنه وکړه چې څو ډوله زاویې شتون لري تاسو به ورته په جواب کې وایئ چې دوه ډوله زاویې یوې مثبت دویمې منفي ده. مثبت زاویې هغه زاویې دي چې د ساعت د ستنې مخالفا دوران وکړي او منفي زاویې هغې زاویې دي چې د ساعت د ستنې موافقا دوران وکړي. دا وه د نننۍ ورځې درس. په راتلونکو برنامو کې به د زاویې د اندازه کولو له واحدونو سره اشنا کیږو. تر راتلونکې برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.